دا رجب په د میاشت کې د یا ارحم الراحمین وظیفه وکي نو الله جل جلاله به د دې انسان تمام مشکلات ختم کی. څومره پریشانه چې وي نو الله جل شانه به ټولې پریشانه ختم کی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمرونو خويندو نن درته د الله جل شانه یو داسې وظیفه درته خیمه کلم چې تاسو د دې وظیفې ذکر شروع وکړي نو الله جل شانه به د دې وظیفې سره تاسو تمام پریشانې ختم کړي. آسونه مشکلات چې تاسو توی د یا ارحم الراحمین وظیفه ول شروع وکړه نو الله جل شانه به تاسو تمام مشکلات او تمام پریشانې ختم کړي. یا ارحم الراحمین معنی دا ده په دې کې بنده الله جل شانه ته فریاد کوي. یقینا د زاره او د فریاد مستحق هم دغه یو ذات دی چې هغه الله جل جلاله دی. نو دا بنده چې کله الله ته आवाज وکي نو الله جل شانه د بنده هغه आवाज اوري د بنده حاجت هم پوره کوي. که یو مشکل کې یو بنده الله جل جلاله ته आवाज وکي نو رب العالمین د دې بنده امداد هم کوي. یا ارحم الراحمین معنی دا ده ای د ټولو نه زیات رحم کوونکی ذاته. نو یقینا چې الله جل شانه د ټولو نه زیات رحیم او د ټولو نه زیات کریم ذات دی. یقینا د الله جل شانه نه زیات مهربانه ذات هیڅوک نشته دی. الله جل شانه د ټولو نه زیات چې دی هغه رحم کوونکی ذات دی. بیا یو انسان که په 20 او 22 رجب باندې د دې خاص هغه وظیفه چې دی هغه شروع وکړي نو الله جل جلاله به د دې اسم مبارک او د دې وظیفې په برکت سره د انسان تمام مشکلات ختم کړي. که یو انسان په ډېر سختو مشکلاتو کې ګیري په ډېر سختو مصایبو کې ګیري وي او دې غواړي چې د دې مشکلاتو او د دې مصایبو نه زر تر زر خلاص شم هغه د نن د یا ارحم الراحمین وظیفه شروع وکړي نو الله جل شانه به زر تر زر هغه تمام مشکلات او هغه تمام پریشانۍ ختم کړي. دا داسې پاورفل وظیفه ده. کله چې بنده په یو روایت کې راځي کله چې بنده وایي چې یا ارحم الراحمین ای د ټولو نه زیات رحم کوونکی ذات نو د الله جل شانه رحمت دغه انسان ته متوجه شي او ورته وی یقینا چې ډیر زورور ذات او د ټولو نه زیات رحم کوونکی ذات د ستا طرف ته متوجه دی. اوس وایا د دغه رحم کوونکی ذات نه څه غواړي؟ نو که بیا د دې وظیفې نه پس هر قسم دعا وکړله نو الله جل شانه به د هغه تمام دعاګانې قبولې کړي. ولی الله جل شانه په وختلو باندې خوشحالیږي او کم انسان چې د الله جل شانه نه سوال نه کوي د رب العالمین په هغې باندې ډېر زیات خفه کېږي د هغه انسان نه. یقینا که په سخته کې که په راحته کې چې موږ الله جل جلاله ته سوال کوو الله جل شانه ته زارۍ کوو د الله نه سوا بل چاته زارۍ نه کوو. دا کم تکلیف او سختی مصیبت چې را باندې کم ذات راوستلی هغه ذات د دې خبرې طاقت هم لري چې دا تکلیف او سختی به زموږ نه ختم کړي. ناراضي د یا ارحم الراحمین دا وظیفه درته ښیم که په سختو مصیبتونو کې او په سختو مشکلاتو کې اخته یې نو نن 21 د رجب مبارک ورځ ده نو یقینا دا وظیفه تاسو د نن شروع وکړئ او په الله جل شانه باندې توکل وکړئ. الله جل جلاله به دې پریشانۍ او مشکلات هغه بالکل ختم کړي. د وظیفې کولو طریقه درته ښیم خو یاد ساتئ ګورئ زموږ دا پریشانۍ چې راځي او د مشکلات راځي نو دا په مختلفو شکلونو کې راځي. کله کله پریشانۍ داسې راشي چې زموږ په کورونو کې اختلافات راشي او د هغه اختلافاتو د وجه نه موږ ډېر انتخابي پریشانو. کله چې اختلافات راشي د خلکو زندگی د هغې سره تنګوي. کله کله پریشانی د رزق د تنګسیا د وجه نه راځي یعنی د چا چې د روزي انتخابي لنډه تنګه شي او کله کله پریشانی راځي چې په چا باندې قرضونه ډېر زیات راوړي نو پریشانی راشي یا د چا کاروبار نه وي د چا کاروبار نه لګي د هغې د وجې نه پریشاني راځي یا دې نه علاوه نور قسم مشکلات دي تا ته او اوس د هغې مشکلاتو نه ځان خلاصول غواړي نو د هغې دپاره تاسو د یا ارحم الراحمین چې دا کومه وظیفه ده نو بالکل دا وظیفه تاسو کولی شئ.
د دې وظیفې کولو طریقه دا ده چې روزانه پابندۍ سره د هر منځ نه پس به دا وظیفه یا ارحم الراحمین سلسل کرته به کې یا تسبیح به کې یعنی سلسل کرته به دا وظیفه کې او د دې نه مخکې وروسته به اوه کرته درود شریف وي او د ماسخوتن د منځ نه پس به یو ځان له ځای کې کښېني او په هغه ځان له ځای کې داسې ځای کې کښېنه چې دستا توجه بل طرف ته نه ځي ټول توجه یې دغه ذکر ته برابر وي او د وظیفې ته برابر وي دویمه خبره ده چې د دې وظیفې په دوران کې به چا سره خبرې نه کوې او کله چې ته دا وظیفه کوې نو ذهن ته به هغه مشکل راولي چې دا زه د دغه مشکل لپاره کوم دا مشکل د رب العالمین زما ختم کړي یا دغه پریشانی ده چې دا پریشانی رب العالمین زما ختم کړي ذهن ته به دغه پریشانی او د مشکل راولي او د ماسپښین د منځ نه پس به یو ځان له ځای کې کښېنې او 3.5 کرته یا ارحم الراحمین وظیفه به وکړې 3.5 کرته هېڅ څومره د تقریبا په 10 منټو یا چې دی په 20 منټو کې ویل کېږي دومره نه ده لیکن په ترتیب سره په ښکلي انداز کې وایي یو هفتې مسلسل وکړې انشاءالله د یو هفتې کې به مسلسل چې دا تاسو وکړئ همدې طریقې سره دا کومه طریقه مې درته وښوله نو تمام مشکلات چې څونه مشکلات تاسو ته مخې ته هغه تمام مشکلات به رب العالمین ختم کړي څونه پریشانو کې ته مبتلا یې هغه تمام پریشانۍ به د خو رب العالمین ختم کړي کله کله موږ چاته وظیفه ورکو هغه وظیفه وکړي بیا وایي د وظیفې خو اثر ونه کړو یا ساده یې ګورئ وظیفه اثر کوي داسې مه وایه چې وظیفه اثر نه کوي اثر کوي لیکن دې کې د آداب لحاظ به ضرور ساتي لکه مثلا اوس ما تاسو یو وظیفه درکړه هلکه تاسو وظیفه کوئ یا ارحم الراحمین نو دوی یو سیټ ته کښېني او دوی ډایرکټ وایي یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین نه دغه د وظیفې کولو طریقه نه ده دا خو د الله جل شانه یو ډېر مبارک نوم دی یا ارحم الراحمین د ټول نه زیات رحم کوونکی ذات ده اوس که یو انسان دا اسم مبارک داسې وایي نو دا خو یو قسم لا بېادبي راغلله بلکې د دې وظیفې ذکر به تاسو کوئ خو لیکن په ادب سره مناسب دا دی ګوره بار بار مرته ښکلې طریقه چې د قبلې په طرف باندې کښېنه اتحیات په شکل کې کښېنه خپل ځان انتهایي عاجزه که خپل ځان الله ته محتاجه که او بیا ټوله توجه الله جل جلاله ته برابر که او د هغې نه پس چې شروع کړې نو داسې وایه بسم الله الرحمن الرحیم اللهم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین بیا بس یې وایه او چې کله دا وظیفه پوره شي اخري خدای پوره شي یعنی د ماسخوتن د منځ نه پس 3.5 کرته وکړه بیا په آخر کې جل جلاله ووایه نو مخکې وروسته به ته نه اوه کرته درود شریف ومې او په منځ کې دغسې طریقې سره ووایه داسې طریقې سره مسلسل یو هفته وکړه ته بیا وګوره چې رب العالمین د ستا حاجتونه پوره کوي او که نه پوره کوي او ستا مشکلات ختمیږي او که نه ختمیږي نو یو ډېره زیاته زبردسته او ډېره زیاته مفیده وظیفه مې درته وښوله نو بلکل دا وظیفه تاسو کولی شئ د دې وظیفې درته مکمل اجازت دی هر څوک د دې وظیفې نه مکمل فایده اخیستلی شي